الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د سلسلة الفقه الجهادي د درسونو په دغه سلسله کې نن درس دی د جهاد د پرېښودلو او عواقب او د هغې وعیدونه د هغې عذابونه. لکه څرنګه چې د جهاد په کولو کې ډېر ثوابونه دي، الله انعامات مجاهدینو ته تیار کړي دي، برعکس د دې په پرېښودلو کې ډېر سخت وعیدات راغلي دي په قرآن او حدیث کې، چې په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم، چې په ساو د پرېښودلو د جهاد سره په دې دنیا کې هم دغه تاریخین د جهاد د ذلت سره مخ وي او په آخرت کې خو عذاب الله ته معلوم دی. سورة توبه کې الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم. ورته ووایه که چېرته ستاسې پلاران، ستاسې زامن، و اخوانکم او ستاسې ورونه، و ازواجکم او ستاسې ښځې، و عشیرتکم او ستاسې قبیلې، و اموال اقترفتموها او هغه مالونه چې تاسو یې ګټئ، و تجارت تخشون کسادها او د هغه تجارت چې تاسو یریږئ د هغې د کوټه کېدلو نه، و مساکن ترضونها او هغه کورونه چې خوښوئ یې تاسې، احب الیکم من الله ورسوله، دا تاسو ته ډېر خواږه وي، ډېر محبوب وي د الله او د رسول نه، و جهاد فی سبیله او د جهاد کول نه په لار د الله کې. نو فتربصوا حتی یأتی الله بامره، بس انتظار وکړئ تر دې چې رابولي الله تعالی خپله فیصله. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله هدایت نه کوي قوم فاسق ته. امام ابن نحاس دمشقي لیکلي دي د دې آیت لاندې چې وفي هذه الآية الشريفة من التهديد والتحذير والتخويف لمن ترك الجهاد رغبة عنه. و په دې آیت کې ډېره سخته رټنه ده، ډېره سخته یره الله ورکړې ده د هغه چا دپاره چې هغه جهاد پرېږدي، وسکونا إلى ما هو فيه من الأهل والمال، او هغه څه ته دې میلان وکړي، دې ورته ورواوړي چې هغه اهل دی او مال دی. بیا آخره کوي فاعتبروا یا اولی الابصار، تاسو عبرت حاصل کړئ د الله سبحانه وتعالی د دې تهدید او د دې یرې نه، ای د عقل خاوندانو. نو دا آیات د سورة توبې آیات دی او په دې کې الله سبحانه وتعالی دا عذرونه د خلکو دفع کړي دي چې ګوره که د پلار په وجه باندې سړی جهاد پرېږدي، د بچو په وجه پرېږدي، د ورونو په وجه پرېږدي، د ښځو په وجه پرېږدي، د قبیلې په وجه پرېږدي، د مال په وجه پرېږدي، د تجارت په وجه پرېږدي، د کور په وجه پرېږدي، نو گویا کې دا اعذار الله باطل ګرځولي دي چې ګوره دا د الله او د هغه د رسول او دارنګې د الله د جهاد فی سبیل الله د دې نه ګوره دا بهتر نه دي. نو که دا تاسو رستو کړو، الله او رسول او د هغه په لار کې جهاد رستو کړو، دا شی هم پې مخکې کړو، نو د الله ته امر انتظار کوو، هغه به خپله فیصله کوي. نو دې آیات کې ډېر وعید راغلی دی د هغه تارکینو د جهاد دپاره. بل ځای سورة توبه کې الله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، څه عذر دی تاسو دپاره چې کله تاسو ته وویلی شي چې اوځئ د الله په لار کې، اثاقلتم الی الارض، تاسو درانه شئ ځمکې ته، مطلب دنیا ته رغبت پیدا شي او د دنیا د وجې نه جهاد پرېږدئ، نه وځئ.
رضیتم بالحیات الدنیا، آیا خوښ کړی دی تاسو ژوند د دنیا من الاخرة په بدل د آخرت کې؟ فما متاع الحیات الدنیا، پس نه دی هغه سامان د دنیا فی الاخرة په مقابله د آخرت کې الا قلیل، مگر ډیر لږ دی. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، که تاسو نوځئ جهاد ته نو الله به داسې عذاب درکړي چې هغه به دردناک عذاب وي. ويستبدل قوما غیرکم، او راه به ولي تاسو نه سوا بل قوم، هغه به جهاد کوي. ولا تضروه شیئا، او ضرر نشي ورکولی تاسو الله تعالی ته د هیڅ شي. والله علی کل شیء قدیر، الله په هر شي باندې قدرت والا دی. مخکینو درسونو کې دوستانو دا تیر شوي چې جهاد په نن وخت کې د دې طاغوتیانو سره، د دې مرتدینو سره، د دې حکومتونو سره، د دې اصلي کفارو سره او د دې مرتدو سره ټولو سره فرض عین. نو د فرض عین په صورت کې بیا یو عذر هم قبول نه دی، لکه څرنګه چې په مونځ کې عذر نه د هغې نه نیابت نه صحیح کېږي. لہذا په نن وخت کې دا اعذار چې خلک د جهاد د پرېښودو دپاره پیش کوي ټول باطل دي. د دې آیات کې الله سبحانه وتعالی هم یو رټنه ذکر کړی دی په پرېښودلو د جهاد باندې، چې ګورئ که تاسې جهاد ونه کړو نو الله به بل قوم راولي، هغه به جهاد کوي، الله ته کوم ضرر نشي رسولی. امام قرطبي لیکلی دی هذا توبیخ علی ترک الجهاد وعتاب علی التقاعد. دی آیات کې رټنه دا په پرېښودلو د جهاد باندې یوه ملامتیا ده په ناسته د جهاد نه، چې د جهاد نه به نه کیني. اثاقلتم الى الارض، الله فرمایي چې تاسو ته وویلی شي تاسو جهاد ته وځئ نو تاسو دنیا ته درانه شئ، دنیا خوښه کوي، جهاد پرېږدئ نه ځئ هغې ته. نو تساقل د جهاد نه، او خاص کر په دې وخت کې دا حرام دی په هر چا باندې چې څوک مکلف وي. کله چې جهاد فرض عین شي دوستانو نو بیا هغې ته وتل فرض عین دي. لکه نن وخت کې دریم نمبر آیات کې الله سبحانه وتعالی فرمای د سورة توبه آیات ده فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. خوشاله دي دا پاتې کړی شوي د جهاد نه بمقعدهم خلاف رسول الله، پکې ناستو خپلو سره خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وکرهوا دوی بد ګڼي ان یجاهدوا چې دوی جهاد وکړي باموالهم په مالونو خپلو سره، وانفسهم په خپلو نفسونو سره فی سبیل الله په لار د الله کې. وقالوا او وای دا منافقین نور خلقو ته لا تنفروا فی الحر، په دې ګرمۍ کې مه وځئ. قل ورته وایه پیغمبره نارو جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، اور د جهنم ډیر سخت ګرم دی، که دوی پوهېدلی نو د جهنم اور د دې ګرمۍ نه هم ډیر سخت دی. دا آیتونه نازل شوي دي په باره د غزوه تبوک کې چې هغې کې ډېره سخته ګرمي وه. نو بعضې هغه مرجفین خلک د جهاد نه ناس خلک پاتې شو، نورو ته به هم دعوت کو چې په دې ګرمۍ کې څه له وځئ. الله وفرمایل دا خو معمولي ګرمي ده، بلکې د جهنم هغه ګرمي هغه ډېره سخته ده که دوی پوهېدلی. بیا فرمایي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، ودې خاندي دوی لږه زمانه، ولیبکوا کثیرا او ودې جایې ډېره زمانه، جزاء بما کانوا یکسبون، بدله به ورکېدی شي په سبب د هغه عملونو چې دوی کوم کړي دي. امام ابن نحاس دمشقي رحمه الله لیکي فانظر رحمك الله الى هذا الوعید الشدید والخزي العظیم والوبال الالیم. وی وګوره الله دې په تا رحم وکړي ای وروره دې سخت وعید ته، دې سخت عذاب ته چې الله ذکر کړی دی، او دا څومره شرمندګي ده، او هغه دردناک بال هغه دردناک عذاب چې الله دلته ذکر کړی دی د هغه چا دپاره چې هغه د جهاد نه پاتې شي او دا بد ګڼي چې د الله په لار کې انفاق وکړي، د الله په لار کې خرچه وکړي. نو په دې آیتونو کې ډېر تهدید دی، ډېره یره د هغه چا دپاره چې هغه د جهاد نه پاتې شي او دغه واجب کار پرېږدي چې هغه جهاد دی.
دا درې آیتونه په دې باره کې ډیر صریح دي چې الله موږ تاسو ته یو زورونه راکړل چې ګوره جهاد به نه پرېږدي د دې طاغوتیانو سره، د دې مرتدینو سره او د دې کفارو سره. حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر، کله چې تاسو د سود کاروبار شروع واخذتم اذناب البقر او تاسو د غویانو لکۍ ونیولې، په دې خانه او زمیندارۍ باندې تاسو جهاد پرېښود. ورضیتم بالزرع او تاسو فصلونه باندې خوشحاله شئ، فصلونه کرئ په هغې باندې خوشحاله شي، د هغې په وجه جهاد پرېښود. وترکتم الجهاد و جهاد پرېښود، سلط الله علیکم ذلا، الله په تاسو باندې یو ذلت مسلط کړي، ذلیل وګرځئ. لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، دغه ذلت الله تاسو نه اوچتوي تر هغې پورې چې تاسو جهاد ته واپس نشئ. دا حدیث امام ابو داود ذکر کړی دی. نو معنا د حدیث دا ده چې خلک کله د الله په لار کې جهاد پرېږدي او په فصلونو باندې او په دهقانانو باندې او په زمیندارانو باندې دوی راوګرځي او هغه شروع کړي، نو الله به په دوی باندې دشمن مسلط کړي، دشمن به مسلط کړي. نو دا ذلت دی چې هر څه د دشمن په لاس کې وي، قانون به د دشمن په لاس کې وي، که چې نن موږ ستاسې قوانین ټول د دشمنانو په لاس کې دی او هغوی جوړ کړي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينزعه، نه به اوچتوي الله سبحانه وتعالی دغه ذلت تاسو نه حتی ترجعوا الی دینکم، تر څو چې تاسې دین ته واپس نشئ. امام ابن نحاس دمشقي لیکي ودل قوله صلی الله علیه وسلم حتی ترجعوا الی دینکم، وإذا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې دلیل دی، دا قول چې حتی ترجعوا الی دینکم چې تاسو دین ته واپس نشئ، على ان ترک الجهاد والاعراض عنه والسكون الى الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له وكفى به ذنبا واثما مبینا. دا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې دلیل دی چې پرېښودل د جهاد او د هغې نه اعراض کول، مخ اړول او دنیا ته توجه کول، دا وایي د دین نه وتل دي او د دین نه جداوالی دی، او همدومره ګناه بس دی چې دا دومره لویه غټه ګناه ده. نو دا حدیث هم دلیل دی په دې باندې چې چا جهاد پرېښود ګویا کې چې دین یې پرېښود، حتی ترجعوا الی دینکم. بل حدیث د انس رضی الله عنه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غزا غزوة فی سبیل الله، چا چې یوه غزا د الله په لار کې وکړه فقد ادى الی الله جمیع طاعته، گویا کې د الله ته ټول اطاعت پوره کړ. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، وی دا آیات ولوس چا چې خوښه شي ایمان دې راوړي، د چا چې خوښه شي کفر دې وکړي. انا اعتدنا للظالمین نارا، یقینا تیار کړی موږ ظالمان دپاره اور. قال انس رضی الله عنه فرمایي قیل یا رسول الله، رسول الله ته ویل شو وبعد هذا الحديث الذي سمعنا منك من يدعو الجهاد ويقعد، اې دا الله رسوله دا جهاد چې دومره فضیلت لري چې چا یوه غزا د الله په لار کې وکړه ګویا کې چې ټول اطاعت د الله ته پوره کړو. نو د دې حدیث د اورېدلو نه به وروستو داسې خلک وي چې هغه به د جهاد نه پاتې شي ویقعد او کیږي به نه د جهاد نه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولې نه، من هغه څوک به پاتې کېږي د جهاد نه لعنه الله چې الله پې لعنت کړی، وغضب علیه او الله پې غضب کړی دی، واعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی الله د دپاره لوی عذاب. قوم داسې قوم به وي یکونون فی آخر الزمان چې په آخر وخت کې به وي. ولې به داسې کسان نه وي بلکې وي په آخر وخت کې داسې خلک به وي لا يرون الجهاد چې هغوی به جهاد نه ویني. څه مطلب؟ د جهاد د فرضیت قائل به نه وي، بانې به کوي، کله وایي دا وخت د جهاد نه دی، کله وایي موږ سره طاقت نشته، کله به وایي خلیفه نشته، کله به وایي ځای د هجرت نشته وغیره وغیره. لا يرون الجهاد چې جهاد فرض عین نه ګڼي. وقد اتخذ ربي عنده عهدا
لا يخلفه ايما عبد لقيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رب دا عهد کړی دی چې کوم یو بنده د الله سره ملاقات وکي وهو یرا ذلك او د جهاد قائل نه جهاد نه کوي جهاد نه مني ان يعذبه عذابا دغه سړي ته به داسې عذاب ورکړي لا يعذبه احد من العالمين چې هیڅ یو کس د عالم ته الله داسې عذاب نه ورکړي نو دغه شخص ته به داسې عذاب ورکړي. نو دا حدیث دوستان هم ډېر سخت وعید راغلی په دې حدیث کې او ډېر سخت تهدید دی په دې کې چې هغه څوک چې جهاد پرېږدي نو الله به ورله ډېر بد عذاب ورکوي او هغه څوک چې یوه غزا وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قول سره د ټول اطاعت الله ته پوره کړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمای د خطبه لوستله ابو بکر صدیق او اوښ کې د سترګو نه روانې وي ان تر دې چې خبرې سمې نشي کولی خو بیا یې ویلې یا ایها الناس ای خلکو انی سمعت رسول الله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي په دې منبر باندې وهو یقول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ترک قوم الجهاد فی سبیل الله نپری دی قوم د الله په لار کې جهاد الا اضلهم الله مگر الله به ذلیل کی وما ترک قوم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر نپری دی قوم امر بالمعروف او نهي عن المنکر الا عمهم الله بعقاب مگر الله سبحانه وتعالی به په عام عذاب باندې اخته کی. دی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان چې کوم قوم جهاد پریدي هغه به الله ذلیل کی. نن موږ تاسو ولې ټول مسلمانان ذلیل یو ځکه چې جهاد هم پرې دي مرتدین سره د اصلي کافر سره د هغوی د غلامانو سره نن موږ جهاد پرې الله ځکه ذلیل کړي. امر بالمعروف نهي عن المنکر موږ هم پرې ځکه الله په عام عذاب باندې اخته کړي. یو خو دا عام امر بالمعروف چې دا بعض خلک کوي دا امر بالمعروف کوي لیکن نهي عن المنکر هم نه کوي. دا امر معروف نه منکر کې نه راځي او نه دعوت کې راځي. دا چې دوی په نوم کې چې موږ د دعوت کار کوو بل دا خبره چې کافر ته دعوت په دې وخت کې نشته دوی کافر ته دعوت کوي. کله چې جهاد فرض عین شي دعوت به نه. بل حدیث طبرانی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ترک قوم الجهاد یو قوم جهاد نه پریدي الا عمهم الله بالعذاب الله سبحانه وتعالى په عام عذاب مسلط کی. اوس وګوره نن چې مسلمانانو باندې عام عذاب راغلی دی خپل کسره په جنگ باندې اخته دي اسلامی نظام ته الله ختم کړي او دارنګ د کافر غلامان دي دا غوي مخ کې ګرځي را ګرځي ملکونه تیونه ول عزت او ابرو په دې ټولو باندې د کفارو د دوی باندې تعرض وکړو ځکه چې د مسلمانانو جهاد پر خیره د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره چې کله بیعت وشو په خلافت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد نبی دا خبرو کو ولایت قوم الجهاد فی سبیل الله نپری دی قوم جهاد د الله په لار کې الا ضربهم الله بالفقر مگر الله سبحانه وتعالی با هغه ټول په فقر او په غریبۍ باندې اخته کی. نن رزق مخکې د ازمن د مسلمانانو ورپسې دی وجه دا چې هغه جهاد فی سبیل الله پرې کړي د جهاد نه اعراض کړي د جهاد نه اعراض کړي که کوم مالدار خلک دي دا هغه زونه مالدار نه دي بلکې زونه فقیران دي هغه د غریب نه مخکې منډه وای د دنیا پسې نو دا اعتراض نشي واقع کېدای چې نو مالدار خلک هم شته اگر که جهاد نه کوي ټول مالدار دي نو موږ وایو چې دا هغه زونه فقیران دي اگر که په ظاهر باندې مالدار ښکاري. حدیث د علی رضی الله عنه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الجهاد فی الله باب من ابواب الجنه. حدیث علی رضی الله عنه موقوف ذکر کړي
جهاد د الله په لار کې دروازه د دروازو د جنت نه. خو ومن ترک الجهاد فی سبیل الله، څوک چې د الله په لار کې جهاد پریږدي البسه الله ذله، الله به ورته ذلت ور واغوندي، دی به ذلیله کی. وشمله البلاء، امتحانات به پرې راولي. ودیس بالصغار، الله په خوارۍ او په غریبۍ باندې اخته کی. بلکې الله به پې وسویم الخسف، الله به پې کله کله ځمکه هم سې کوي چې دغه خلک به پې ننباسي دننه. عدل به الله ختم کړي، دې خلکو کې به عدل نه، انصاف به پکې نه. دا ټول د جهاد د نه کولو په وجه باندې چې دوی جهاد نه کوي. یو به الله دوی ذلیله کړي، دویم به پې الله امتحانات ډېر کړي، دریم به پې خواري او فقر او غریبي راولي، څلورم به پې ځمکه الله شلوي او دوی به پکې ننباسي، خسفونه هم واقع کېږي باقاعده. پنځم به دوی نه الله عدل سلب کړي، عدل به پکې نه وي، ټول به ظالمان جوړ شي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال الجهاد حلوا خضرا، جهاد به همیشه خوږ به وي او تر تازه به وي. ما قطر القطر من السماء، ما قطر القطر من السماء، تر څو چې د اسمان نه باران وریږي. وسيأتي على الناس زمان، زرد شراب شي په خلکو باندې داسې یو وخت یقول فيه قراؤهم، چې وای به په هغې کې د دوی مولیان. داسې زمانه به راشي چې مولیان بیا دا خبره کوي چې لیس هذا بزمان جهاد، دا خو د جهاد زمانه نه ده. ومن ادرک ذلك الزمان، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زمانه اومندله فنعم زمان الجهاد، بهترین زمانه د جهاد. قالوا یا رسول الله او احد یقول ذلك، داسې مولیان به هم وي، داسې قاریان به هم وي چې داسې به وایي چې جهاد نه دی، دا وخت نه دی او نه دا زمانه د جهاد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ولې نو نعم، دا خبره ومن هغه څوک لعنه الله چې الله په لعنت کړی دی، والملائکه ملائکه په کړی، والناس اجمعین او ټول خلق په کړی. د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه عجیبه پیشګویی کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو به داسې زمانه راشي چې په هغې کې مولیان دا خبرې کوي چې دا زمانه د جهاد نه ده. برک دسمالونه به د سرم تړلي، فضل خیټو وغیره، لکه چې موږ د انتخابات د لارې اسلام راولو، او بعضې به د مدینې نه هم فارغ وي، مدینه به ترې فارغه وي. څه به وي؟ خلیفه امر نه دی کړی، ولی الامر ولی عهد امر نه دی کړی، دا زمانه د جهاد نه ده. او څوک به وي خلیفه نشته زمانه د جهاد نه، څوک به هجرت ځای نشته دی، څوک به موږ سره طاقت نشته دی، څوک به وایي چې نه دا طریقه خو نه، دا خو ارهابي طریقه د جهاد کول. لهذا انتخابات پکار دي، جمهوریت پکار دی، په هغه طریقه باندې پکار شي اسلام راشي. لهذا د جهاد د پرېښودو دپاره به داسې خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بانی جوړوي. خو ګورئ داسې مولیان به دا خبرې کوي چې دا زمانه د جهاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زمانه بهترینه زمانه د جهاد. قالوا یا رسول الله واحد یقول ذلك، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې آیا داس خبرې به خلک کوي نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی به نه کوي؟ من هغه څوک کوي لعنه الله چې الله به لعنت کړي، والملائکه ملائکه په کړي، والناس اجمعین ټول خلکو په کړي. معلومیږي دا چې په دې وخت کې چې جهاد فرض عین دی، نن چې کوم تحریک او یا نورو مجاهدینو دا جهاد د دې طواغیتو سره د امریکې سره د هغوی د غلامان سره شروع کړی، نن وخت زمانه د جهاد ده او دا فرض عین جهاد دی. او د دې چې څوک خلاف دی په دې حدیث کې به راځي چې من لعنه الله، دغه کسانو باندې الله لعنت کړی، دغه د جهاد نه ناس خلک، دغه د جهاد د نه کولو بانه کوونکي خلک، په دې ټولو باندې الله او ملائکو ټولو خلکو لعنت دی، ځکه چې دوی جهاد پرېښی دی او دا بهترینه زمانه د جهاد ده. د حدیث نه څو مسلې معلومې شوې. یو دا چې څوک په نن وخت د جهاد مخالفین دي چې دا جهاد نه دی، دا ملعونین دي ټول. دویم دا چې څوک ته دا بانی ګوري ولی عهد امر نه دی کړی، دا زمانه د جهاد نه ده، نو دا هم ملعونین دي، د ملائکو په لعنت، د خلکو په لعنت او د الله په لعنت. بل ته دا مسله راوته چې دا نن زمانه بهترینه زمانه د جهاد ده.
بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الذنوب لتحبس صاحبها عن الجهاد فی سبیل الله. دا ګناهونه چې د جهاد د الله نه سړی بندي لکه څنګه چې قرض وړه د جنت نه بندي. نو معلومیږي دا چې سړی ګناهګار جهاد نشي کولای او د جهاد سره ټول ګناهونه الله ختمي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لقي الله بغیر اثر من جهاد لقي الله فيه ظلمه. څوک چې د الله سره ملاقات شو په ورځ د قیامت کې پس د مرګ نه د الله سره د ملاقات شو او په د باندې اثر د جهاد نه وي، هیڅ جهاد نه کړی، نه قولی نه مالی او نه بالنفس. د درې قسمه جهاد کې نه ول مال کړی، نو یو قسم جهاد هم نه کړی. نو کله چې د الله سره د ملاقات کوي پس د مرګ دی به د الله سره کندم مخامخ کی دی به یا شلوي یا به ګډوي یا به یو حصہ د بدن ختم شوي. نو دا دلیل دی خبره دوستانو چې جهاد کول دا د بدن سلامتی ده د الله سره د ملاقات په وخت کې. نو که څوک غواړي چې د الله سره مخ شي په داسې حال کې چې بده کې به کندمواله نو جهاد دی پریدي، او که چا دا خو کوي چې د الله سره پوره ملاقات وکم صحیح سالم ملاقات شم نو د جهاد وکي او جهاد ته دراوځي. بل حدیث کې راځي مشهور حدیث دی د مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من مات ولم يغزو، څوک چې مړ شو او د جهاد ونه کو ولم يحدث به نفسه او دا رنګي پزړه کې هم د جهاد هغه جذبه راونه ګرځیدل نو مات علی شعبه من نفاق، د چې مړ کیږي نو د منافقت باندې مړ کیږي. دی حدیث کې هم ډېر سخت وعید او تهدید دی دغه چا لپاره چې جهاد پریږدي، ځکه په زړه کې د جهاد هغه جذبه هم نه وي. نو که څوک بغیر د جهاد نه مړ شو دا په منافقت باندې مړ کیږي. نو په دې درې قسمه جهاد کې یو هم ونکو، بالمال ونکو، بالنفس ونکو او باللسان ونکو، دوستانو ګره د مرګ به د منافقت دی. بل حدیث د ابو امامه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه. چا چې جهاد ونکو او یا یو غازی تیار نکو او يخلف غازيا في اهله یا یو غازی په کور کې پرې نه خد نو اصابه الله بقارعه، الله بدته یو عذاب ورسي عذاب قبل يوم القيامه مخکې د ورځې د قیامت نه. نو الله سبحانه وتعالى د دغه عذاب په حجم باندې خبر دی، موږ ته پته نشي دا به څومره سخت عذاب وي. نو دې حدیث کې یو دار علی چې په خپل به جهاد کې کدا دی وسنه کې غازی به تیارې، کدا دی وسنه کې نو کور کې به غازی تیارې. درې خبرې شوې، څلورم باندې جوړيږي که څلورم جوړ شولي اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه، الله به د قیامت مخکې یو داسې مضبوط عذاب به ورسیږي دغه کس ته چې څوک دا درې کارونه کې یو هم نه کوي. یو بل مرسل حدیث دی مکحول رحمه الله فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من اهل بیت ندی یو کور لا یخرج منه غاز چې د هغې نه غازی ونوځي او یجهز غازیا یا دغه کور یو غازی تیار نکي او یخلفونه فی اهله یا په کور کې غازی پرې نه دي الا اصابهم الله بقارعه قبل الموت، مگر الله سبحانه وتعالی با دغه کور ته یو سخت عذاب ورکوي مخکې د مرګ نه. نو دا احادیث په دې باندې دوستانو دلیل دی چې د جهاد پرې ښودل ډېره سخته ګناه ده، سبب دی د عذاب، سبب دی د ذلت، سبب دی د لعنت او سبب دی د ځمکې د ننوتلو چې موږ به په ځمکه نه باسي که موږ جهاد ونکړو. دوستانو د دې وجه نه د جهاد د پرېښودلو ډېر خطرات دي او ډېر درانه عواقب دي، خو بعضې خلک په فرض عین جهاد کې نن هم بعضې بانې ګوري چې د هغو بانو د ختمولو د پاره الله سبحانه وتعالی ځای په ځای په قرآن عظیم شان کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دغه بهانې ټولې ختم کړي دي.
نو مشهوري باندې چې دا خلق یې کوي هغه موږ ان شاء الله د دې سره سره ذکر کوو د لپاره چې د جهاد د پرې خودلو هغه بهانه پاتې نشي ځکه الله سبحانه وتعالی په وخت موږ ته امر کړ چې یا ایه الذین آمنوا ایمان والو مالکم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض کله چې تاسو ته ویل شي جهاد ته وځو نو ځمکې ته ترانه کیږي ارادیتم بالحیات الدنیا من الاخره د آیات مو مخکې تلاوت کړ نو هغه عذرونه چې دا خلک یې کوي د جهاد نه هغه پاتې کېدونکي خلک نو یو دلیل دا دی چې کوم د جهاد ته وځو نو موږ به مړ شو دوستانو موږ به مړ شو موږ ته مرګ راځي ځکه چې د دې خلکو دا عقیده لري چې جهاد ته څوک لاړ شي بس هغه مړ کېږي ولیکن دا خبره یا ساته ته چې نن د مرګ نه یریږي دا به ضرور په تا باندې راځي که اوس رانغې کال بعد راځي که کال بعد رانغې 10 کاله بعد ګینه شپېتو ته خو نشي رسېدی بل ته د هغې لارې نه یریږي چې ته به ضرور په دغه لاره ورته یریږي چې دغه مرګ دی نو دا دلیل ستا باطل دی دا بېځایه بهانه ده دوستانو د دې وجه نه که یو سړی جهاد ته راوځي د هغه عمر د جهاد په وجه نه کمیږي یو سړی جهاد ته راوځي د هغه عمر د جهاد په وجه باندې نه کمیږي چې دی ګویا مړ شو ځکه هغه ته چې شهادت لیکلي هغه په خپله نیټه باندې هغه ته رسیږي او دارنګې که ته جهاد نه بند شي او جهاد پرېږدي نو د دې په وجه باندې ستا عمر هم نه زیاتېږي چې ته وایې زه پاتې شم نو عمر به مې ډېر شي دا خبره غلطه د دې دلایل وره الله سبحانه وتعالی فرمایي ولکل امة اجل د هرې ډلې دپاره یوه نیټه ده فاذا جاء اجلهم کله چې راشي دوی ته نیټه د هغوی لا یستاخرون ساعة نه به وروسته کیدی شي یو ساعت ولا یستقدمون نه مخکې کیدی شي سورة اعراف د آیات دلیل دی په دې باندې چې مرګ چې دا په نیټه باندې دی یو ساعت مخکې وروسته کیدی نشي که ته جهاد ته لاړ شي او که لاړ نشي نو جهاد پرېښودل په دې بهانه باندې چې دې کې مرګ دی د دې آیات مخالفت دی بل ځای کې الله فرمایي ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها هیڅ چیرې نه وروسته کوي الله تعالی هیڅ نفس کوم وخت چې راشي نیټه د هغه د دغې نفس نیټه د مرګ راشي الله یې نه وروسته کوي والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی په هغه چې تاسو کوم عمل کوئ بل ځای کې الله فرمایي سورة عنکبوت کې کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون هر نفس سکون کې د مرګ دی خو په خپله نیټه باندې لکه مخکې آیتونه چې تیر شو لہذا د مرګ دپاره دوستانو ډېر سختیانې دي د مرګ او د ځنکدن په حالاتو کې ډېر سختی ده او د هغې سختي د لیدلو د مرګ په وخت کې انسان ته ډېره سخته محسوسیږي او دارنګې د قبر دپاره هم ډېر سخت عذابونه دي چې صرف نیکان خلک به بچي او په قبر کې موږ تاسو نه سوالات کیږي چې هغه سوال به نکیر او منکر کوي هغه دوه ملائکه الله فرمایي یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا مضبوطی الله تعالی کسان چې ایمان راوړي بالقول الثابت په سبب د کلک وینا په ژوند دنیوي کې وفي الآخرة په قبر کې هم ويذل الله الظالمين او خطا کوي الله تعالی په دې سوال جواب کې ظالمان ويفعل الله ما يشاء کوي الله هغه څه چې خوښ شي نو لہذا په آخرت کې دوستانو د دې نه هم ډېر لوی خطر دی نو انسان چې کله نیکبخت وي جنت ته به ځي او چې کله بدبخت وي جهنم ته به ځي خو لیکن دا واورئ چې شهید بیا د دې ټولو نه څه شی دی په امن کې دی د دې یو کار نه هم شهید نه ویریږي د قتل نه به نه ویریږي ځکه چې کم درد قتل شهید ته نه رسي حدیث کې راځي ترمذی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما یجد الشهید من علم القتل الا كما یجد احدكم من مس القرصه نمومي شهید دغه قتل درد مگر دومره به ویني لکه څنګه چې یو د تاسو نه میږي وچی نو میږي د چچلو عمره هغه درد به دغه شهید ته نه رسیږي ان داغې نه به هم کم وي نو لہذا د دې خبرو د وجې نه که ته جهاد نه کوې او پرېږدي
نو دا به ډیره خطرناک خبره. نو شهید وګوره د عذاب قبر نه بچ دی، د الله په نسبانه د لپاره خسته خسته انعامات دي، فتنې د سوال نه بچ دی، روستو سختیانو د مرګ نه بچ دی. ځکه شهیدان د الله په نسبانه ژوند دي، هغه ته رزق ورکول کی، یره و په نه غمجن کیږي بنا، بلکې دوی به خوشحالي کوي په نعمتونو باندې چې الله دوی ته ورکړي دي. حتی حدیث کې راځي چې دا هغوی روحونه به د شنو مرغانو په شکل کې وي، په جنت کې به ګرځي، سر به کوي. نو چیرته دا مرګ او چیرته په خپله بستره باندې مرګ چې په هغې کې څومره سختیانې به وي. نو دا دلیل غلط دی، د اولنی دلیل چې گویا زه به مړ شم او دا نیټه به رامخته شي او چې لاړ شم نو به جهاد کې مړ کېږم. دا آیتونه په دې باندې دلیل دی، لهذا دا غلطه خبره ده. نو دا بانه کول چې که جهاد ته لاړ شو مړه به شو، د دې آیتونو خلاف ده. دویمه بانه دوستانو، اکثر خلک دا وایي که موږ جهاد ته لاړ شو نو زمونږ کورنۍ به پاتې شي، د موږ نه مالونه به پاتې شي، ماشومان به رانه پاتې شي، عیالم دی. دا خبرم باطله ده. سورة سبا کې الله فرمایي وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، ندی مالونه ستاسې او نه اولاد ستاسې بالتي په هغه طریقه سره تقربکم عندنا چې نږدې کې مونږ ته تاسو په نږدې کولو سره. یعنی ستاسې دا مالونه او ستاسې دا اولاد سبب د دې نه دی چې تاسو نږدې کې الله ته په دې اولاد او په دې مال باندې ته الله ته نه نږدې کېږي، او خاص کر چې کله دا بدبخت هم وي. بل ځای کې الله فرمایي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، ښایسته کړی شوي د خلکو ته محبت د شهوتونو د ښځو، والبنین او د زامنو، والقناطیر المقنطرة او هغه مال چې هغه خزانه شوي وي، من الذهب د سرو زرو نه، والفضة د سپینو زرو نه، والخیل المسومة او هغه سونه نشاندار، والانعام او چارپایان، والحرث او فصل، ذلک متاع الحیات الدنیا. الله فرمایي چې دا ټول سامان د ژوند د دنیا دی، والله عنده حسن المآب، الله څخه د ډېر ښایسته ځای د ورتګ. سورة ال عمران کې الله فرمایي. او بل په سورة حدید کې الله فرمایي اعلموا پوه شئ چې ان الحیات الدنیا، یقینا دا ژوند د دنیا، لعب ولهو ټوکې دی، له لعب دی، وزینة وخایست وتفاخر بینکم او فخر کولی په خپلو منځونو کې، وتکاثر فی الاموال سیالي ده په مالونو کې او په اولاد کې. کمثل غیث، د دې مثال د هغې باران دی کوم فایدهمند باران، اعجب الکفار نباته چې خوشحاله کي زمیدار لره بوټي د هغه، ثم یهیجو بیا وچ شي، فتراه مصفرا نو ویني به ته هغه زیړ، ثم یکون حطاما بیا هغه شي زری زری، وفي الآخرة عذاب شدید، په آخرت کې عذاب سخت دی، ومغفرة او مغفرت د الله د طرف نه، ورضوان او رضامندي. وما الحیات الدنیا، نه دی ژوند د دنیا الا متاع الغرور، مگر سامان دی د دوکې. دا آیتونه او د دې په شان نور آیتونه د دې ښکاره ثبوت دی چې دوستانو د دنیا زندگی د الله لعب ده. هغه بهترینه زندگی باید موږ او تاسو په دې باندې خراب نه کړو. حتی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء. کدا دنیا الله ته د ماشه د وزر عمر اهمیت لرله، یعنی د دنیا هغه قدر قیمت د الله سره د ماشه د وزر عمر هم وي، نو ما سقى منها كافرا، کافر لبه وبه هم ورکړي نه وي یو ګوټ. معلومیږي دا چې د دنیا اهمیت د الله سره د ماشه د وزر نه هم کم دی. وګورئ راشي به جهاد ته وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موضع صوت احدکم من الجنه خیر من الدنيا وما فيها. یو زید چابق د اس چابق نه دی، دومره ځای په جنت کې د دنیا او د ما فيها نه بهتر دی. وغدوه فی سبیل الله، سار کې د الله په لار کې وتل، او روحه یا بیګا کې وتل، خیر من الدنيا وما فيها. د الله په لار کې سار او ماښام وتل، دا د ټول دنیا او د ما فيها نه غوره دی. وخمار جاریه من اهل الجنه خیر من الدنيا وما فيها. د جنتی خزي یو لپټا یا یو هغه زړو کې د جنت ورانه د دنیا او د ما فيها نه بهتر دی.
دا حدیث بخاری راوړی. نو د دغې باچهۍ نه دوستانو موږ او تاسې د جهاد د پرېښودو په وجه باندې بندیږو. دا باچهۍ ده. ګوره د دې وجه نه دوستانو دا بانه هم غلطه ده چې مانه به اهل پاتې شي، مانه به مال پاتې شي، مانه به دنیا پاتې شي. د دې وجه نه دوستانو باید چې د مال په وجه باندې موږ د جهاد نه پاتې نشو. حالانکه دغه مال تلونکی دی، هغه ضایله کېدونکی دی، دغه دوستان موږ نه ختمېدونکي دي. د دغه دوستانو فایده بیا موږ ته په آخرت کې نه رارسېږي. بیا دوستانو د مال په وجه باندې چې موږ او تاسې جهاد پرېږدو، نو د مال تپوس رانه په ورځ د قیامت کې کوي من این اکتسبه، دا مال د کوم ځای نه پیدا کړی، وفیما انفقته، په څه کې دې خرج کړی دی؟ دا مال دې پیدا کړی د کوم ځای نه دی، او دارنګې په څه کې دې خرج کړی دی؟ او دا ګوره ډېر څومره سخت سوال دی. هغه ورځ کې به دا تپوس د موږ تاسو نه کېږي چې په هغې کې ماشومان بوډاګان کېږي، سختي پکې ډېره زیاته ده، ازدحام به پکې د خلکو ډېر وي، جګړې به پکې د خلکو ډېر وي. حتی داسې ورځ به وي چې وتضع كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. دا داسې ورځ ده چې په هغې کې د ډېرې سختۍ نه دوستانو هغه حامله زنانه خپل حمل غورځوي. په دغه ورځ به مجرمان الله سبحانه وتعالی د خپلو وچنو نه به ونیسي، حساب ته به یې راکاږي. د غنیانو سره به هم حساب کېږي، د فقیرانو سره به هم کېږي. د معمولی شي حساب او کتاب موږ تاسو سره کېږي. نو د دنیا په خاطر باندې چې یو سړی جهاد پرېږدي، دا بانه د قبوله نه ده. موږ او تاسو په دې دنیا کې په دې بچو باندې ډېر ځان مهربان ګڼو، لیکن دا بچي په ورځ د قیامت کې موږ تاسو به فتنه وي. سورة تغابن کې الله فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، یقینا مالونه ستاسو او اولاد ستاسو دا فتنه او امتحان دی. والله عنده اجر عظیم، دا الله څخه لوی اجر دی. ان دې مال او دې اولاد په وجه باندې تاسو د الله عبادت، د الله اطاعت، د الله په لار کې وتل دا مه پرېږدئ. نو دوستانو موږ څنګه د هغې جهاد نه پاتې شو د دې ماشومانو د دې مال په وجه باندې؟ ځکه که دا ماشوم زموږ او ستاسې په دې دنیا کې معمولي غوندې مریض شي، نو موږ په هغې باندې غمجن کېږو. غمونه یې ټول د دې بچو د غمه، او که صحیح هم وي بیا هم پې یېرېږو، که مریض شي هم پې یېرېږو، خفه یي. که دله ادب ورکوو په غوسه کېږي، که نصیحت ورته کوې هم خفه کېږي. د دې نه هم یېرېږي هسې نه چې زما خبره ونه مني. نو د دې بچو په وجه باندې چې یو سړی جهاد پرېږدي، دوستانو دا به ډېره خطري خبره وي. دا د دې سړي دپاره ډېره خطرناکه خبره ده. او بله دا خبره چې دې بچو په وجه باندې چې زموږ جهاد ته لاړ نه شو، موږ بچي پاتې شي، نو عجیبه خبره خو دا ده چې موږ او ستاسې دا عقیده ده چې د اسمانونو او د ځمکو مالک الله دی، د دې ټول تدبیر موږ الله ته سپارلی دی. نو و ځمکو و اسمانونو او په هغې کې دا ټول مخلوق د هغې تدبیر الله کوي، خو لیکن د خپلو ماشومانو تدبیر موږ الله ته نه سپارو. دغه زموږ عقیده ده. حالانکه ولله ملک السماوات والارض، الله لره بچی د اسمانونو د ځمکو ده، هغه ته به موږ ټول ورتګ وي. دارنګې موږ د دې بچو دپاره نه د ځان دپاره د نفع او د نقصان مالکان نه یو، نه د مرګ او نه د زندګۍ، او نه د دې چې په عمر کې څه زیادت راولو، نه په رزق کې کوم زیادت راوستی شو، او نه مرګ ته بچ کولی شو. نو بیا ولې د دوی دپاره جهاد پرېږدو؟ د دې وجه نه شهادت پرېښودل په لار د الله کې د داسې بانو د وجه نه دا ډېره خطرناکه خبره ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو اتقوا ربکم، ویرېږئ د خپل نه، واخشوا یوما، او ویرېږئ یره کوئ داسې ورځې نه لا یجزي والد عن ولده، چې نه بشي دفع کولی والد د خپل ولد نه څه شی، ولا مولود هو جاز عن والده، او نه اولاد به دفع کوونکی وي د خپل پلار نه شی د څه شي. ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله رښتینې ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دوکه دې در نه کړي تاسو ته ژوند د دنیا، ولا یغرنکم بالله الغرور، او دوکه دې نه کړي تاسو په الله باندې دوکه درکوونکی. نو که دا اولاد ستا نیک عمله وي، نیک بخته وي، نو تا سره به الله په جنت کې جمع کړي. او که چېرته بیا بدبخته وي، نو بیا خو به تا سره نه په جنت کې یو ځای شي، نو بیا خو یې پرېږده. نو د دغې اولاد په وجه باندې باید موږ او تاسې چې ونه کړو، جهاد پرې نه دو.
نو دا دویم بانه و. درېیمه بانه دوستانو هغه دا ده چې موږ او تاسې وایو چېرې موږ نه به دوستان پاتې شي په دې دنیا کې. ډېر نږدې نږدې دوستان هم دي او دا راته سخته ده چې زه دا پرېږدم او دارنګې جهاد ته لاړ شم، خو دا بانه هم خطا ده. ولی سورة حجر کې الله فرمایي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. الله فرمایي د جنتیانو د زړونو نه به موږ کوم حسد او کینه او غوټه چې ده هغه به لرې شي، موږ به یې ته لرې کړو، ختمه به یې کړو. په تختونو باندې به یو بل ته مخامخ ناست وي، ورونه. نو دوستان ورور ستا هغه دی چې د الله د لارې نه تا بند نه کړي. یو حدیث کې راځي جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ویل یا محمد ان الله یقول لك، الله تا ته وایي عش ما شئت فانک میت، زندگی کوه یقینا ته مرې، ضرور به مړ کېږي. واحبب من شئت فانک مفارقه، محبت کوه د هغه چا سره چې ته خوښې، ځکه ته د هغې نه ضرور جدا کېدونکي. نو ګورئ د دوست نه جدا کېدونکي یو موږ. واعمل ما شئت فانک مجزم به، عمل کوه څه چې د خوښه شي، د هغې په وجه به تا ته سزا او جزا درکېدی شي. د حدیث نه دا معلومه شوه چې ضرور به ضرور موږ او تاسې څه نه جدا کېږو، د خپل هغه دوستان نه به جدا کېږو. نو دا خبره غلطه ده چې ګوره دوستان پاتې کېږي. نو جهاد به د دوستانو په وجه باندې نه پرېښودلی کېږي. څلورم بانه هغه دا خلک جوړوي چې که چېرته زه جهاد ته لاړ شم نو زما وظیفه ده، زما ډیوټي ده، فلانې شی به پاتې شي، دا به څه کي او زه ډېر اوچت سړی یم. دا دلیل هم باطل دی. ولې ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخري موحد د اور نه راوځي او جنت ته داخليږي، ځکه ګناهونه به یې کړي، د ګناه په وجه باندې به دی جهنم ته تللی، بیا ته به راوځي. نو حدیث کې راځي چې یعطیه الله فی الجنة 10 امثال ملوک الدنیا، الله به د دې دنیا د 10 بادشاهانو هومره بادشاهي ورکړي په جنت کې. دا هغه کس دی چې هغه آخر هغه جهنمی چې مؤمن دی، موحد دی او راوتېری د جهنم نه، جنت ته به داخل شي، د 10 بادشاهانو د دنیا عمره هغه بادشاهي به ورکړي. نو هغه څوک چې هغوی جهاد کړی او الله مخکې بیولي جنت ته، د هغوی به څه حال وي بیا؟ نو لهذا دا بانه کول چې ما نه به دلته ډیوټي پاتې شي، دا غلطه خبره ده. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائکه يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله فرمای چې دغه جنتونو ته به دا جنتین داخليږي سره د دوی د پلارانو چې هغه صلاحیت د جنت لري، سره د دوی د ببیانو، سره د دوی د زامنو. ملائک به داخليږي د هرې دروازې نه او دا سلامونه وپیا چې سلام علیکم بما صبرتم، په وجه دا چې تاسو صبر کړو. او دا ډیر خسته ځای دی، خسته کور دی. نو څلورم دلیل هم نشي کېدی د دې لپاره چې ته جهاد پرېږدې چې زما منصب خرابېږي یا ډېر غټ سړی یم وظیفه مې خرابېږي. نه، د معمولي هغه ادنا جنتي دپاره الله د 10 بادشاهانو د دې دنیا د بادشاهي عمره انتظام کړی دی په جنت کې. لہذا طلب د جنت په کار دی، د هغې نعمتونه طلب کول په کار دي. پنځم حجت چې بعضې خلک وایي چې موږ ځکه نشو تللی چې زموږ ډېر اوچت اوچتې ماڼۍ دي او ډېر اوچت اوچت بنګلې دي، نو دا څنګه پرېږدم جهاد پرېږدم. لیکن موږ دا وایو چې دا ماڼۍ خو تا د خښتو نه جوړې کړي دي، دې ماڼیو کې به نور څه شي، یا به خښته وي، سیمټ به وي وغیره وغیره. او که کال پس هغې له رنګ ونه کړي نو هغه خرابېږي، غورځېږي. لیکن راشه د الله سبحانه وتعالی چې کومې بنګلې تیارې کړي دي دې جنتیانو دپاره، د هغې صفت وګوره. ځکه د دې دنیا دا ماڼۍ خو زر پناه کېدونکي دي، اګر که ډېرې اوچتې هم وي، توره تیاره پکې وي، لیکن د الله سبحانه وتعالی ماڼۍ وګوره چې جنت کې هغه څه تیار کړي دي. د سرو زرو او د سپینو زرو خښتې په هغې کې لګېدلي دي، ستړیوالی او پکې نه وي. که د خاورې پوښتنه یې کې نو خاورې ګوره مشک او عنبر دي، او که د کاڼو پوښتنه یې کې نو هغه لؤلؤ او دارنګې جوهر دي، او که د نیرونو پوښتنه یې کې نو ګوره نیرونه پکې څه شی دي، یو د شیدو د پیو نیر او یو د شاتو نیر او بل نهر کوثر دی. او که د هغې د ماڼیو پوښتنه کې نو الله سبحانه وتعالی هغه ماڼۍ څه شي نه جوړې کړي دي، د هغه ملغرو نه جوړې کړي دي چې د هغې اوږدوالی په هوا کې 8 میله حدیث کې راځي
د شنو زمرتون الله دغه تیاری کړی دي، د یاقوتونه تیاری کړی دي، سره یاقوت اوچتې اوچتې بنګلې دي په هغې کې. د مؤمن دپاره به حدیث کې راځي په هره کونج کې خدمتګارانې به وي، خادمان به وي. ویبصر بعضهم بعضا لسعة الفنا، بعضې به بعضو له نه ګوري، نه به شي کتی، دومره به لرې وي چې یو بل به نه ګوري، دومره غټه بنګله به وي. او که د هغې د فرش تپوس کوي چې فرش یې څه شي دی، حدیث کې راځي چې دا ورېښم دي، فرش ټول ورېښم. حتی حدیث کې راځي چې یو فرش نه تر بل فرشه پورې 40 کاره دي، په دومره مسافه کې دا فرش پروت دي. هغې باندې به خوب او دارنګې هغې باندې پرکالي سړله نه راځي چې ته پکې وده شي، بلکې په هغې به تکیهګانې ویله شوي، یو بل ته به ګوري، د یو بل نه به سوالونه کوي. د هغې د خوراک پوښتنه که ته وکړې، په حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې میوې همیشه همیشه دي. د هغې داسې میوې دي چې منې کېږي به نه، چې کوم وخت وغواړي. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم، هغه څه چې تاسو غواړئ الله فرمایي هغه به تاسو ته میلاویږي، هغه به قطع کېږي نه. هغې کې به دا نه چې د دې موسم دی او یا نه دی، هغې کې داسې قسمه قسم غوښې او په هغې کې به هغه شراب چې هغه به پرکالي نه راولي، هغه به دماغ نه خرابوي. په هغې کې بیا غټ او واړه بول نشته، په هغې کې نور ګند بلا نشته، بلکې الله سبحانه وتعالی د دې جنتیانو دپاره دغه شي جنتونه تیار کړي دي. نو د دې معنی پرېښودو ته موږ تیار نه یو. د جهاد په وجه باندې چېرې موږ جهاد ته وځو دا معنی پرېږدو، ولیکن راشي د الله سبحانه وتعالی هغه جنت چې کوم تذکره کړې ده. الله فرمایي ویطوف علیهم ولدان مخلدون، په دې جنتیانو باندې به دا خادمان راګرځي. اذا رأیتم حسبتهم لؤلؤا منثورا، چې کله ته وګورې نو ته به ګمان وکړې چې دا یو خورې ورې ملغلرې دي، دومره ښایسته ښایسته خادمان به. واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، کله چې وینې دلته نو ته به وګورې چې ډېر لوی نعمتونه دي او اوچته بادشاهي ده. علیهم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سورة دهر کې الله فرمایي. بهر حال چنن د دې معنو او د دې قصرونو او د دې آبادینو په وجه باندې موږ جهاد پرېږدو او دغه ابدي معنی موږ او تاسې پرېږدو، نو زموږ او ستاسې دا غټه بدبختي ده. نو دا دلیل هم نه صحیح کېږي دوستانو. شپږم دلیل که ته وې چې زه به نور عمل وکړم او که جهاد ته لاړ شم مړ به شم او نور عمل را نه پاتې کېږي، نو دا ډېر باطل کلام دی. اکثر خلک وایي که نه زه مه مړه شي، نور کارونه کوه، درس و تدریس کوه، مدرسه کې کښېنه او بس طالبان د فارغېږو پټکي به ورته تړي، دا هم نیک عمل دی که نه؟ دا ډېره غلطه خبره ده. الله فرمایي یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. ای خلقو یقینا الله وعده حق ده، تاسو لري ژوند د دنیا دوکه نه کي او تاسو لري دوکه ده نه کي په الله باندې دوکه درکوونکي. یقینا شیطان تاسو پر دشمن دی، نو هغه په دشمنۍ ونیسئ. او دا خبره چې څوک کوي نو دا د شیطان لعین د لاسه ښکار شوی انسان دی، دی نیک انسان نه دی، نه د صحابه کرامو تابعدار، نه د محمد رسول الله تابعدار. دا کارونه خو رسول الله اسلام هم کولی شو چې یاره زه جهاد نه کوم، نور ښه کارونه به کوم. یا د هغه صحابه کرامو دا هم ویلو چې یاره موږ څه کوو چې جهاد کوو، نور ښه کارونه وکړو، مدارسو مدرسې به یې جوړې کړې وې، نور نیک کارونه به یې کړي وې، کویان به یې جوړولې او دارنګې جوماتونه به یې جوړولې. ولیکن افسوس چې داسې بانې اوس خلک ګوري د جهاد د پرېښودو دپاره. الله فرمایي انفروا خفافا وثقالا، تاسو وځئ درانه او سپک، وجاهدو جهاد وکړئ باموالکم په مالونو سره، وانفسکم په نفسونو سره، فی سبیل الله په لار د الله کې. ذالکم خیر لکم، دا کار تاسو لپاره ډېر غوره دی ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. او سورة نساء کې الله فرمایي وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، الله فضیلت ورکړی مجاهدین لره په هغه خلکو باندې چې هغه ناست دي، ډېر لوی اجر. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان قیام الرجل فی الصف فی سبیل الله، د الله په لار کې په هغه صف کې ودرېدل دا بهتر دی، افضل من عبادته فی اهل 70 عاما، چې یو سړی په کور کې 80 کاله عبادت وکړي او د جهاد په لار کې وځي او په هغه صف کې ودرېږي قطعا، نو د 80 کالو د عبادت نه دا بهتر دی چې په کور کې عبادت وکړي. بل حدیث کې هم دا راځي
چې د مجاهد هغه خوب چې د قیام اللیل نه او د ټول عمر د روزې نه بهتر دی. ولیکن د آیات ساته علی التسلیم که موږ ومنو چې ته جهاد په دې وجه باندې پرېږدې چې ته څه وکړي، نور نیک نیک عمل وکړي، خو بیا هم په نیک عمل کې به ته متردد چې دا به قبول شي یا به قبول نشي، دا پته نه لګي کنه. لیکن بیا دا واوره چې د شهید ان شاء الله ټول اعمال الله ته به قبول وي، ځکه شهادت ټول ګناهونه معاف کوي. وم دلیل دوستانو بعضې خلک دا وي چې زه د جهاد کولو قابل ځکه نیم چې ما نه ښځه پاتې کېږي، او یا زما ښځه ډېره ښایسته ده نو دا ښایسته ښځه د ما نه پاتې کېږي. بعضې خلک دا دلایل وایي، لیکن موږ دا ووایو چې صحیح ده، ستاسو دا ښځه چې دا ډېره ښایسته ده، د ټولې زمانې د ښځو نه ښایسته ده، خو لیکن موږ دا وایو چې د جنت چې کومې بیبیانې دي او الله سبحانه وتعالی د دې مؤمنانو دپاره د شهداو دپاره تیاري کړي دي، آیا د هغې نه دا هم ښایسته ده؟ دا غلطه خبره ده، د هغې نه نشي ښایسته کېدی. د دې دنیا د زنانو سره که لږ ښه وکړي د نه خوشحاله او که معمولي غوندې تا نه خطا وشي نو بس بیا ته بد ګوري. لکه حدیث کې راځي عبدالله بن عباس فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو احسنت الى احداهن الدهر، وایي که چېرته ته نیکي وکړي یو د دې دنیا د ښځو سره یوې سره نیکي وکړي ټوله زمانه ثم رأت منک، بیا تا نه لږ معمولي بدي ویني، قالت څه به ته وایي ما رأیت منک خیرا قط، ما خو د سره تا نه نیکي لیدلې ده، سره دې نه چې دغې ښځې په باره کې به ته په دې دنیا کې ډېره ګناه هم وکړي، ځکه هغې له پیسې ګټي، په حرام په حلاله سړی نه خو بس راوړي، ځکه چې ښځه وږي نشي هغه خفه نشي. لیکن که دې ټول عمر دغې ښځې سره ښه کې صحیح ده، او که معمولي غوندې سید نول ده بیا څه وایي ما رأیت منک خیرا قط، ما خو تا نه خیر د سره لیدلی دی. لیکن هغه زنانه چې الله سبحانه وتعالی د نور نه پیدا کړي حوري، او دارنګې په هغه ماڼو کې الله ساتلی دی چې هغې ته انس او جن لاس نه دی وروړی، هغه د همیشه د نعمتونو کور کې چې هغې ته جنت ویلی کېږي. او حدیث کې راځي چې د شهید وینه بله وچه شوي نه وي چې د دغې ښځو سره ملاقات کېږي. هغه حوري چې هغه غټو سترګو والا دي، هغه ډېرې ښایسته دي، هغه حتی حدیث کې راځي گویا کې چې دا د یاقوت غوندې سپینې به وي. سورة رحمان کې چې الله فرمایي چې انس او جن هغه نه دي مسه کړي له، د هغې هغه خبرې ډېرې لنډې او مختصرې، او د هغې قد قامت ډېر اندازه او صحیح برابر قد لري، د هغې ویښتان تک تور، د هغې هغه سترګې هم تورې غټې، د هغې جمال ډېر اوچت جمال لري، د هغې هغه نطق هم ډېر خوږ نطق دی. په دې دنیا کې خو چې د دې ښځې سره معمولي خوله دې قرآن شي سره نو بیا به غلطې خبرې ته کوي، نه، هغې کې بیا دا کار نه وي. الله سبحانه وتعالی هغه ډېر په ښایسته خلقت سره پیدا کړي، هغې کې مینه او محبت دی. حتی حدیث کې راځي که د هغې یو بنګړی په شپه کې ښکاره شي نو ولم یبق فی الکون ظلاما، په دې دنیا کې به تیاره پاتې نشي، ټول به رڼا شي. او بل حدیث کې راځي وایي که دا د اسمان او د ځمکې منځ کې راښکاره شي لملأ ریحها ما بینهما، نو د دې هغه خوشبویي به د اسمان او د ځمکې په منځ کې دا خوشبویي خوره کړي. بل حدیث کې راځي که چېرته د مالګین او تریو دریاب کې هغه لاړې توکي عاد کعذب الماء، نو دا ټول دریاب به خوږ کړي. بل حدیث کې راځي چې سترګو ته یې ګوري نو سترګې بیا نور حسن زیاتوي. د دې وجې نه دوستانو د ښځې د وجې نه چې یو سړی جهاد پرېږدي چېرې موږ نه به ښځې پاتې شي او دا ډېره ښایسته ښځه ده، نو دا ډېره غلطه خبره ده. د دې وجې نه دوستانو دغه و بانې وي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ځای په ځای دغه بانې ټولې رد کړي دي، په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم رد کړي دي. د دې وجې نه د مجاهدینو او د غیر مجاهدینو فرق الله سبحانه وتعالی ډېر کړی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم. د دې وجې نه دوستانو الله سبحانه وتعالی په دې وخت کې جهاد فرض عین ګرځولی په موږ او تاسې باندې. وګوره دا یاد ساتئ چې دا فرض عین جهاد کله موږ ونه کړو نو ګورئ موږ او تاسې د الله په غضب او غصه باندې اخته کیږو. نن وخت کې خو بیت الله کې مجاورت او په هغې کې نفلي عبادت کول یا فرض عبادت کول د جهاد نه دوستانو بهتر نه دي.
عبد الله بن مبارک د ترسوس په غزا کې چې کله هغه 100 سنه کې ترسوس غزا و، نو عبد الله بن مبارک فضیل بن عیاض ته خط لیکو. فضیل بن عیاض په مکه کې مجاور او عبادت کو او هغه په جهاد کې عبد الله بن مبارک نو خط تراول ګډیر خسته خط. امام ذهبی رحمه الله سیر علام النبلا کې دا هغه خط راخسته، نو په هغه کې تداوی کول چې اې د حرمین شیخه تو بیت الله کې عبادت کې او موږ په سرو وینو کې دلته لمبیږو، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. اې د حرمین شیخه کته زمون حلول دي نو ته په دې باندې پوه شې چې ته په خپل عبادت کې ټوکی کې دا ستا عبادت ټوکی دي. امام ذهبی لیکي چې کله دا خط ولست فضیل بن عیاض ظرفت عیناه نسترګونه اوخ کلاړي او صدق ابو عبد الرحمن ونصحني. امام ابو عبد الرحمن عبد الله بن مبارک ما ته ډیر رښتې ویلي دي او ما ته نصیحت کړي. دوستانو چې کله د بیت الله مجاورت نن وخت کې د جهاد نه کمه درجه ده، نو به ولې موږ تاسو دا جهاد پریدو؟ الله دې وکړي چې موږ تاسو دې جهاد ته ټول راوځو په یو اتفاق باندې، ځکه نن نفیر عام دی او دا جهاد دغه بانو په وجه باندې پرې نه دو. الله دې موږ تاسو له پیدا کول توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.